زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه استاد احساس یم. د درسونو په دې بهیر کې نن ورځ اووم ټولګي ته نوبت رسیږي. موږ تاسې تېره ورځ د درس موضوع ماده وه. زه به وایم چې تاسې به ټول پوه شئ وایي کورنۍ دنده وه. 10 بېلګې به ولیکئ مثالونه د مادې. زه به وایم چې تاسې به لیکلي وي. اوس بیرته بیا کتابچې اماده کړئ، قلمونه روخلئ. تېرې ورځې درس موږ تاسې ماده و. هغه شی چې کتله ولري او یو زیان سي په فضا کې دې ته ماده ویلی کېږي. کتلان یې لږ تغږېدلی وم، هجوم یا ځای نیول په دا مې بحث ته کړی و. خدای تعالی ده وکړي چې په تېر درس نه په ټوله معنا پوه شوي وی. مادې بېلګې لکه تیږه شوه، خاورې شوې، اوبه شوه، فرض مثال هوا شوه که نه، دا قلم شو، دا واسکټ، دا جمعې، دا تخته، دا مرکر، دا ټول شیان دا په ماده کې حسابېږي. او ماده موږ تاسې ویلي وه چې اتومونو څخه جوړه شوې، د اتومونو مالیکولونو څخه. داسې کې مې ته لیکلی یم د مادې ذرې اتومونه او مالیکولونه لږ په غږېدلي هم وو. اتومونه یا اتوم د یو عنصر کوچنی ذرات ده چې د همغه عنصر خواص ولري. موږ تاسې ووایو چې فرض مثال که چېرته دا د اوسپنې یوه ټوټه زه فرض کړم، اوسپنې ټوټه که زه دا فرض کړم، دې نه یوه کوچنۍ برخه روخلو. داسې یوه کوچنۍ برخه اتوم خو په سترګو نه لیدلی کېږي، ډېره کوچنۍ ده. خو تاسې فایده په خاطر د اوسپنې ټوټې نه مو یوه ډېره کوچنۍ ذره بېله کړه. دې کوچنۍ ذرې ته اتوم ویلی کېږي. خو شرط به دا وي چې په دغه اتوم کې به د دې اوسپنې خواص موجود وي. تاسې که فکر کړی وي مونږ تاسې کې حتما د پلور خواص موجود وي یا د مور خواص موجود وي. په همدې ترتیب سره په اتوم کې هم د همغه عنصر خواص شتون لري. بیا مونږ مالیکولونه مو چې د یوه مرکب کوچنۍ برخې ته مالیکول ویلی کېږي. مالیکول هم غږېدلي وو. اتومونه چې دي دا د چارج د نظره خنثی دي، چارج نه لري. که چېرته یو شان اتومونه سره وزیته شي، موږ تاسې ویلي وو چې عناصر هغه مواد دي چې له یو شان اتومونو څخه جوړ شوي وي. زده کوونکو هدف چیرې ده؟ عناصر هغه مواد دي چې له یو شان اتومونو څخه جوړ شوي وي، یو شان ذراتو څخه جوړ شوي وي. تاسې د اوسپنې یوه ټوټه په پام کې ونیسئ. د اوسپنې ټوټه دا په میلیونونو په بیخي ډېرو زیاتو برخو ویشئ. د هره ذره چې تاسې روښلی دا د اوسپنې یوه ذره ده. موږ ځکه یوي چې عناصر هغه مواد دي چې له یو شان اتومونو څخه جوړ شوي وي. یا فرض مثال که چېرته تاسې د سرو زرو یوه خښته په پام کې ونیسئ، دغه د سرو زرو خښته تاسې په ډېرو برخو وویشئ. هر څومره ډېرې برخې چې وي د هره ذره چې روښلې په دغه ذره کې به د سرو زرو یوه ذره به وي، یو شان وي، ټولې ذرې به سره یو رقم ته وي. نو موږ ځکه یوو چې عناصر هغه مواد دي چې له یو شان اتومونو څخه جوړ شوي وي. اوس په دا غږېږو نن ورځه دا څو خبرې د تېرې ورځې درس و. اتومونه او مالیکولونه کوچنۍ ذرې دي. داسې تصور وکئ چې اوس د بېلګې په توګه اتومونه او مالیکولونه کوچنۍ ذرې دي. یو پنسل روښلی، خو داسې پنسل چې نوکه یې ډېره تېره وي. دا پنسل روښلی د سپین کاغذه په مخ یوه نقطه رسم کوي. سپین کاغذه په مخ یوه نقطه رسم کوي. په دغه نقطه کې به د کربن زرګونه میلیارده اتومونه موجود وي. دومره یوه کوچنۍ نقطه چې لږ سپین ږیری سړی ممکن هغه یې په سترګو هم ونه کړي. په دومره یوه کوچنۍ نقطه کې به زرګونه میلیارده اتومونه موجود وي. نو اتوم دومره یوه کوچنۍ ذره ده. یا فرض مثال موږ داسې ویلی شو چې مالیکول دومره یوه کوچنۍ ذره ده که چېرته یو څوڅکی اوبه روښلې په د نړۍ کې چې څومره خلک اوسېږي، د هر انسان ته که چېرته دا په انسانانو وویشي، هر انسان ته به 1000 میلیارده مالیکوله اوبه ورسېږي.
یو څوڅکی اوبه روغله د ټولې نړۍ پر انسانونو یې وویشه، هر انسان ته به 1000 مالیکوله اوبه ورسیږي. خو ګوز زده کوونکو د دواړه مثالونه چې مو ووې ایمو مطلب د هغه و چې تاسې د اتوم جسامت په هکله لږ عامه پوهاوی وکړئ چې دا څومره جسامت لري، څومره لوی ده، څومره کوچنی ده. نو فقط دومره زده کړئ چې اتومونه او مالیکولونه بیخي ډېرې کوچنۍ ذرې دي چې په سترګو د یو اتوم 2 15 لاس ده. کم اتومونه مونږ هیڅ په سترګو نشو لیدلی. تاسو ته مې ووې چې که پنسل روغلی دې پنسل په واسطه د سپین کاغذه په مخ یو ټکی کیږدئ، یوه نقطه رسم کوئ، په دا نقطه کې به زرګونه میلیارده اتومونه موجود وي. 15 نه، لاس نه، 1000 نه، 1 لاک نه، 1 میلیون نه، زرګونه میلیاردونه اتومونه به په دې کې موجود وي. امید ده چې په دې هم پوهېدلي وئ. دویم ټولګي کیمیا کې اتومونه او مالیکولونه کوچنۍ ذرې دي. دې نه چې لږ ښکتني طرف ته وکسئ، یو عنوان لیکلی شوی ده د مادې ذراتو ترتیب او فزیکي حالت څه معنا لري. خو ګوز زده کوونکو هدف یې د هغه ده دې عنوان چې موږ تاسې د مادې 3 حالتونه لرو، یو جامد حالت ده، یو مایع ده او بل ګاز حالت ده. د مادې ذراتو ترتیب او فزیکي حالت دې ته متوجه شئ. دې عنوان نه مطلب داسې ده چې که چېرته ذرات یوه بل سره نږدې وي، سره کم ته نږدې، فرض مثال 1 2 3 څه دا ذرات دي، مالیکولونه دي، یو بل سره نږدې دي، دا وکړه منظم هم دي. تاسې ما سره فرض کړئ چې دغه ذرات دي، دې نه یو جسم جوړ شوی ده. دغه ذرات که تاسې وکسئ دا یو بل سره ډېر نږدې دي، هېڅ منځ کې فاصله نشته. د مادې ذراتو ترتیب که چېرته داسې وشي چې دا ډېر یو بل سره نږدې د فاصله یې فوق العاده کمه وي، 0 وي، نو موږ یایو چې دا د مادې یو حالت ده چې دې ته جامد حالت ویلی کېږي. مادې ذراتو ترتیب که منظم وي، یو بل سره نږدې وي، په منځ کې فاصله نه وي موجوده، د جذب قوه یې زیاته وي، موږ یایو چې دا جامد ده. جامد څه شی ته ویلی کېږي؟ زه دا اوس انشاءالله ته تشریح کوم. که چېرته فرض مثال 1 2 3 که نه دې ترتیب سره موږ وکسو، داسې دا که وکسو دا ترتیب داسې کې د اتومونو د ذراتو په منځ کې فاصله موجوده ده، موږ یایو چې د جذب قوه کمزوري ده، دې ته مایع حالت ویلی کېږي. که چېرته ذرات نور هم سره لرې لرې وي، نو موږ یایو چې د مادې دغه یو غاز حالت ده یا ګاز حالت ده. څومره چې د ذرات لرې کېږي سره په همغه اندازه به ګاز حالت زیات وي، او څومره چې ذرات یو بل سره نږدې کېږي هغه جسم به کلک وي، جامد حالت ته به وړي. دا چې جامد حالت چې مایع ګاز ممکن تاسې اووم ټولګي کې تېرو درسونو کې اوسه پوره نه دی تکرار شوي، زه یې اوس ته یم انشاءالله. موږ داسې خوږو زده کوونکو کله چې تاسې کور نه وځئ یا په داخل د کور کې تاسې څه ولرئ، پمپ ده که نه، دا پمپ که ووایئ اوبه دي، اوبه چې کوم د اوبه ړانګې دي، موږ تاسې په ژبه په اصطلاح ړانګې دي، دې ړنګولي حالت ته مایع حالت ویلی کېږي. ما دا 3 حالتونه موږ تاسې په اووم ټولګي کې یایو. دغه ځای کې زه درته یادښت کوم. مادي حالتونه زده کړئ، دا به نه هېروئ. که زده مو نه کړل زه به ډېر زیات خفه وم. یو خوږو زده کوونکو یو جامد حالت ده. د مادې حالتونه جامد حالت ده، بل مایع حالت ده او دریم غاز حالت ده. جامد حالت دا معنی
ته که د خپل کور کې د دیوالونه وکسې یا خښتونه جوړ شوي دي یا د تبوکونه دا کلاک دي که نه دي دې کلاکو شیانو ته جامد شیان ویلی کېږي دا د مادې جامد حالت دی تیږې وکسه خوورې دې وکسه خښتې وکسه تبوک وکسه دا ټول کلاک حالت د جامد هغه شیان چې موږ داسې د خپل شاوخوا محیط کې کسو دې ته جامد شیان ویلی کېږي میز دا میز کلاک وي که نه جامد وي دې ته جامد ویلی کېږي دا که فکر وکړئ په طبیعت کې اوس فرض مثال که موږ داسې مایع حالت فرض کړو یا مایع حالت وښیو مخکې موږ ته ووایي د پمپ د څه ووایو د اوبه چرسي د اوبه ګوره دا ړانګې دي مایع دي شودي چې دي دا مایع دي تیل دی پترول دی ډیزل دی که نه خورو تیل دی دا که تاسې وکسئ دا که تال کې حرکت کوي مایع دي دې ته مادې مایع حالت ویلی کېږي په سودا ژبه م پوهوم ګاز ده تاسې که فکر کړی وي موږ داسې بعضې وخته کور کې ګاز ډبه ختم شي دوکاندار ته یې وړو ګاز ورچوو دا وال چې کله خلوص کو ګازات پورته هوو ته ځي دې ته ګاز ویلی کېږي یا د هوو څه د هوو که نایتروجن د فرض مثال هایدروجن دی د اکسیجن چې موږ تاسې وښلو یا خولې نه پکای کوو که نه دا کاربن دای اکساید چې راوځي دا خپله ګاز حالت دې ته ویلی کېږي یا که چېرته تاسې فکر کړی وي ښه بېلګه یې دغه ده یوه پکاڼۍ روغلی پکاڼۍ دا چې کله موږ پکای ورکوو د پکاڼۍ ډډغونې موږ تاسې ورته وایي په کلیوالۍ اصطلاح کې دا پکاڼۍ چې ډډېږي زیاتېږي که نه دا خپله موږ دې ته ګازات ورسي د پکای ورکوو دا ګازات دی نو په سودا ژبه مې پوه کړی تاسې اووم ټولګي کې زه باوري یم چې تاسې به په ګاز حالت نه هم پوه شوي وای کله چې دا حالتونه یې پوه شوی اول سودا ژبه نه ځان پوهوئ تعریف دا لازمي نه ده چې ته حتما باید دا تعریف زده کړې تعریف پېژندلو ته ویلی کېږي یو شی چې ته هر ډول پېژنې مهم دا تعریف شو اوس مو دا وپېژندل چې څومره کلک شیان چې دي موږ تاسې شاوخوا کې دې ته جامد حالت ویلی کېږي هو که چېرته وغواړئ داسې هم ویلی شو چې جامد مواد هغه مواد دي چې معلوم شکل لري معلوم حجم لري مادې کوم حالت ترڅو جامد حالت ته هغه حالت دی چې داس کې ته یې ورلیکلی شوی هم دي خیر اوسئ مننه جامد حالت کې ترڅو کې ولیکئ سره جامد حالت د مادې هغه حالت دی چې معلوم یا ټاکلی معلوم شکل او معلوم حجم ولري معلوم شکل او معلوم حجم ولري معلوم شکل څه معنا یوه تیږه روغلی تیږه دا تیږه چې کله ته اوبو ته وچوې مغه رقم ته تیږې وي تیږه نه اوږدېږي نه لنډېږي موږ ځکه یایو چې که دا تیږه ته جګه کوي کوټې سر ته بیا مغه تیږه وي د تیږې په شکل کې تغییر نه رسي موږ ځکه یایو چې د تیږه چې کومه دا تیږه د جامد مواد دي او دغه دا تیږه د شکل ټاکلی ده شکل معلوم ده شکل بدلیږي نه حجم ده او معلوم حجم لري حجم نه ته غږېدلی یم یو جسم چې په د فضا کې څومره ځي نسي دا حجم ده د زه چې تاسې مخکې ویلوړ یم په همدې وخت کې بل کس نه شرطلی چې مو په ځای ودرېږي دا حجم ده په فضا کې د یوه جسم په واسطه نیول شوي ځای ته چې ویلی کېږي حجم ویلی کېږي یا که نوی پوهي او زده کوونکو دا تخته پاک ده ایدې هم یو ځای ونیولو په فضا کې دا کلام ده ایدې هم یو ځای ونیولو زه بل کلام نشم رخواسته عیني په همدې ځای زه قرار نشم ورکولی ایدې ته حجم ویلی کېږي یوه شي په یوه جسم په واسطه په فضا کې د یوه ځای نیولو ته حجم ویلی کېږي نو موږ یو کس ته پوښتنه دنه کوي چې احمده محموده ته هره ورځ بکسه دې وخوستې مکتب ته څې ارسې ته مو ته دا وښیه چې د جامدات شی وي ورته ووایئ چې ته د خپل شاوخوا محیط کې په د کور کې په د کوټه کې په د کلي کې د کلک شیان چې ته کسې دی مادې جامد حالت ده مثالونه یې ورته ووایه لکه تیږې شوې فرض مثال خښتې شوې تابوک شول داسې نور
ډېر شیان موږ داسې په شاوخوا محیط کې شته چې هغه کلک یا جامد حالت لري. اوسپنه دو، ګډر دی، ټیرن دی، دا ټول مسایل په دې کې حسابېږي. معلوم شکل جامد حالت دی. معلوم شکل په دې معنی چې شکل تغییر نه کوي، جامداتو شکل بو ثابت وي، په دا کې به پارک نرسي. معلوم حجم په دې معنی چې تاسو ته مې وي چې په فضا کې نیول شوي ځای ته حجم ویلی کېږي. دغه تیږه نه سره لویېږي نوره او نه سره کوچنی کېږي، دې ته خو ګوز د کوونکی ویلی کېږي چې حجم. زه باوري یم که نوره ډېر درس ویم بوج کېږي. کورنۍ دنده مو دا چې سبو یا بل خپرونې ته چې زه ارسم، تاسې به په خپل شاوخوا محیط کې شل داسې بیلګې ولیکئ چې هغه د مادې جامد حالت لري، کلک حالت لري، لکه تیږه مو ته وښیله که نه، اوسپنه شول یا نور کوم شیان چې شول، دې شل بیلګې په خپلو کتابچو کې لیکئ. او دا چې نور موضوعاتو کې سبا ورځ بیا موږ څه شي بحث کوو، هغه به انشاءالله مایع حالت د ګاز حالت د دانې برتونکي ساعت کې بحث کوم. ای تو صحت روح ژوندی مو هیله ده. کامیاب او سرلوړي اوسئ. مننه.